په یو تازه خبر کې راغلی د پاکستان خلاف سیریز ته د افغانستان په نوم لړ کې دوه نور اوپنر لوبغاړي حضرت الله ځاځی او نورعلي ځدران هم ور اضافه شول. کرکټر ته یوې باوري سرچینې وویل چې نورعلي ځدران او حضرت الله ځاځی دواړه به د پاکستان خلاف لوبو لپاره له ملي لوبغاړو سره یو ځل سریلانکا ته سفر وکړي. افغان کرکټ بورډ کې دغه سرچینې کرکټر ته وویل چې نورعلي ځدران د یو فټنس ټیسټ ازموینه چې ورته 18.3 نومرې ټاکل شوې وه په ښه شکل پاس کړی او مستقیما په لوبډله کې شامل شو. د سرچینې په وینا حضرت الله ځاځی همدا مهال د خپل فټنس په جوړولو بوخت دی چې ډېر ژر به په کابل او یا هم په سریلانکا هیواد کې ترې یو ټیسټ ازموینه واخیستل شي. سرچینه زیاتوي که چیرې حضرت الله ځاځی د یو ټیسټ ازموینه کې بریالی هم نشي نو لوبډلې سره به په سفر ولاړ شي ځکه چې نوموړي د پاکستان په سوپر لیګ سیالیو کې 15 سلنه پاکستاني بالران لوبولي ول او زړه توپانې پرې ترسره کړې وه چې په همدې اساس د لوبډلې برخه ګرځېدلی دی. کرکټ بورډ د حضرت الله ځاځي د شاملولو لپاره یو نظر دا هم لري چې شاید د خپل شاندار توپانې پر مټ یوه لوبه په یوازې ځان له پاکستان افغانستان ته وګټي. افغان کرکټ بورډ ادارې د نورو لوبغاړو سره د ستونزو له کبله د دغو لوبغاړو نومونه په رسمي ډول نه دي اعلان کړي خو د سفر په مهال به دواړه راڅرګند شي. په ورته مهال د کرکټ بورډ رسنیو برخې د دواړو لوبغاړو د اعلان لپاره تر اوسه کوم خبر نه دی خپور کړی خو ممکن د سفر وړاندې دواړه لوبغاړي اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به په راروانه سپټمبر میاشت کې 3 ورځنۍ لوبې ترسره شي چې رسمي نیټه لا نه دی اعلان شوې. د کرکټر د معلوماتو له مخې د سیالۍ وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان سره دغه لوبلړۍ لغوه او یا هم وځنډوي خو د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټول توان مخه نیولې ده. د افغان کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر حمید شینواري د پاکستان کرکټ بورډ ټولو بهانو ته ځواب ویلی دی او د سیالۍ پر وړاندې هره راولاړ شوې ستونزې حل کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستي سیاسي کشمکشونو له کبله د پاکستان کرکټ بورډ په ویره کې دی چې په دغه مهم وخت کې له افغان لوبډلې ماته ونه خوري نو ځکه د لوبلړۍ د